عیسی خپل خدمت شروع کو. عیسی ته پته وه چې دا هغه وخت دی چې خپل عجیبه خدمت شروع کی. دا هغه کار داو چې خلک پوه شي چې د خدای پاک بادشاہي ځمکې ته راغله. اگر کاغه خپل ځان د پاره د بادشاه داوا نه کوله، خو هغه د خدای پاک لوی مینه او قدرت خلکو ته په ډیرو طریقو سره وښودلو. عیسی ته په دې لوی کار کې د مدد کولو د پاره د سړو ضرورت و، نو په دې وجه هغه 12 کسان غوره کړل چې زیات پکې ماهیګیر وو. عیسی هغوی خپل موریدانو بلل. عیسی هیڅکله د چا نه څه خواست نه و کړی، خو په سادګۍ خپلو موریدانو ته د ځان سره د کولو دعوت ورکړی و. هغه هغوی ته وویل چې زما تابعداري وکړئ او زه به تاسو نه د انسانانو رانیونکي جوړ کم. د هغه یو مورید ماسولچي و چې نوم یې متی و. دې سړي په خوشحالۍ خپل کار پرېښودو او د عیسی تابعداري یې شروع کړه. هغه غوښتل چې د هغه ټول دوستان دې عجیبه انسان سره ملو شي. نو هغه د روټۍ دپاره ډېر میلمانه راوغوښتل. په داسې کولو یهودي مذهبي مشران ډېر خفه شول. هغې داسې وویل چې دا ټول میلمانه خراب خلک دي، که عیسی ښه سړی دی او هغه ستاسو استاز دی، نو بیا ولې هغه دې سره روټۍ خوري؟ عیسی جواب ورکړ، آیا تاسو ډاکټر ته ځئ کله چې تاسو روغ جوړ یې؟ نه، صرف هغه خلک ډاکټر ته ځي څوک چې بیمار وي. نو ځکه زه هم د خدای پاک له طرفه راغلی یم چې هغه خلکو له شفا ورکم او معافی کم کم چې د ګناه په وجه بیماران شوي دي. یو ورځ عیسی او د هغه موریدان یو واده ته رابللي شوي وو. په هغه واده کې د عیسی مور هم د هغه خلکو په خوراک کې ښودلو کې د هغوی مدد کولو. چې یو مسله پیدا شوه. مسله دا وه چې د هغوی سره د میلمنو دپاره میخ ختم شول. بی مریم عیسی ته خواست وکړو چې د هغوی د مدد دپاره څه وکړه. هغې خپل ځان سره د واده د زلمي او د هغه د کورنۍ نه معافي غوښتل محسوس کړل. عیسی هغوی ته حکم وکړ چې هغه 6 واړه چاټۍ د اوبو نه ډکې کړي. خادمان حیران شول چې ده ته پته نه ده چې موږ ته د میو ضرورت دی، د اوبو نه. خو بی مریم هغوی ته وویل چې هغسې وکړئ څنګه چې عیسی تاسو ته وایي. نو خادمانو د 100 ګیلنو نه زیاتې اوبه راوړې. کله چې عیسی هغې ته وویل چې د چاټو نه اوبه راوباسئ، نو چې هغوی کله داسې کول، نو هغې څه عجیبه څیز ولیده. هغوی چغې کړې چې دا وګورئ، په دې چاټو کې خو اوبه نه دي بلکې می دي. زر خلکو د هغه مزېدارو میو نه مزه واخیسته. هغې وویل چې دا می د هغه نورو میو نه هم ښه دي. دا د عیسی اوله معجزه وه. د دې په وجه د هغه د موریدانو باور په هغه ډېر زیات پوخ شو. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، د اوبو څومره چاټۍ هلته وې؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، عیسی هغوی ته څه وویل چې چاټو سره څه وکړئ؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، چا په عیسی ایمان لره؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ